نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مرګرو د کتاب دا قسم درولې غلو کتاب هدیه المهدی د غیر مقلدینو چې کوم مشر تیر شوی دی وحید الزمان د کتاب دی او دا کتاب په 1325 هجری کې لیکل دی نو دا په خپل معنی کتاب عبارت درته وایم تاسو به خبره واضحه شي دا په دې کتاب کې فرمایي چې صحابه کرامو ته رضی الله تعالی عنہ ویل جایز دي خو پنځو صحابه کرامو ته رضی الله تعالی عنہ نه وی او صحابه کرامو ته رضی الله تعالی عنہ نه وی نو چاته به وی غیر مقلدینو ته به وی د دې زمانه خوارجو ته به وی نو دا څومره ده بې ایمانی خبره ده او څومره د ایمان نه د وتلو خبره ده تاسو په خپل باندې سوچو کوي چې دوی د قران او د حدیث په نوم باندې خلک دوکه کوي او کتابونو کې دغه شان ده کې دغه پراته دي دغه سه مسائل پراته دي او دا کتابونه الحمدلله موجود دي دا نه چې دا کتابونه دا دروغ دي د هغه شخصیت ته چې کاتب د وحی دی هغه ته رضی الله تعالی عنہ ویلونه منی کوي چې معاویه رضی الله تعالی عنہ دی هغه شخصیت چې د نبی علی السلام سخر مبارک دی ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هغه ته رضی الله تعالی عنہ نه دی منی کوي عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ معیرہ ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ او سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عنہ ته وی رضی الله تعالی عنہ وی دا ها صحابه کرام دي وکلن وعد الله الحسنى طول سر الله د حسن وعده کړی رضی الله تعالی الله د دوی ناراضی دی والله دوی د الله ناراضی دي رضی الله عنهم ورضوا عنه دوی د الله ناراضی دي الله د دوی ناراضی دي داسې مقدس جماعت ته داسې مقدس خلکو ته د سکه د داسې نسبت کې چې دوی وي چې دوی ته به صحابه کرام نه وي رضی الله تعالی عنہ به ورته نه وي ويستحب الطرز او مستحب دی رضی الله تعالی عنہ ویل للصحابه صحابه کرام ته غیر ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ته رضی الله عنه ومعاويه او معاويه رضی الله تعالی عنہ وعمر بن عاص او عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ ومعيره ابن شعبہ او معيره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ او سمرہ ابن جندب رضی الله تعالی عنہ او دا به څه فرمایي ويستحب سکوت عن هؤلاء او د دنبوي خاموشي اختیار نو د په نسبت د غیر مقلدینو په نسبت نعوذ بالله دوی سکه دوی د کم نسبت کې تاسو په خپل باندې کتاب دا قسم درولې غلو او دا د حواله مم درل درولې غلا د دوی دا یو صرف یو عبارت مې درولې غو ان شاء الله زد الله نور عبارتونه هم را لګم د دوی د مشرانو به راځم ان شاء الله شیخ امین الله ته به راځو چې شیخ امین الله پیغمبرانو ته د زنا نسبت کوي نعوذ بالله صحابه کرامو ته نعوذ بالله د فاسقان نسبت کوي او دغه شان ته آدم علی السلام ته د ګناه نسبت کوي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته د بیوقوفتیب نسبت کوي نو دا دومره عبارتونه د دوی په کتابونو کې موجود دي او بیا هم دوی صحیح مسلمانان ځانته وي او بیا هم عوام وایي چې رسکه د دوی خلاف تاسو خبره مکوئ نو د دوی خلاف خبره کول دا فرض دی په دې وخت کې عوام مسلمانان خبرول لازم دي السلام علیکم ورحمت الله مرګرو دا کنز الحقائق دی د وحید الزمان دا په دې 5 نمبر صفحه کې فرمایي چې د صحابه کرامو ذکر په خطبه کې کول دا بدعت دی اول فصل لګوي البدعه الشرعيه بدعت شرعي چې دی دا مکمل بیا وضاحت کوي بیا د خپلان دی راضي وتسمیه الصحابه او نوم د صحابه کرامو غسلو او د باچاهانو په خطبه کې نو داسې شه ده دا بدعت ده نو د صحابه کرامو ذکر چې منګه کو په خطبو کې دوی ته دا سوې بدعت وای د صحابي نوم ته رضی الله تعالی عنہ سره نشي استعمالوله او د صحابه کرامو نوم ته په خطبه کې نشي استعمالوله هم دې صحابه کرامو دا دین منګ تر رسولې دوی وی دا بدعت ده د نوم غسل بدعت ده وې د نبی له سلام په وخت کې نو الګه تاسو د صحابه کرامو نوم تاسو کې مسلم شریف کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول ذکر شوی دی چې هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله ته هم سنت ویل دي افرمای جلد النبي صلی الله علیه وسلم 40
وابو بکر 40 وعمر 80 وكل سنة. نبی علیہ السلام په زمانہ کې با د شراب سزا چې واه هغه به سلويخ کوړې و، چې کله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ را بیا هم سلويخ کوړې و، او چې کله بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ را نو د 80 کړه 80 کړه، او دا ټول سنت دي. او دلته د دا غیر مقلدین مشران سوی د صحابه کرام نوم په خطبه کې غسل بدعت دي. 50 صحابه کرام نومونه علي، ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ، معاویه رضی الله تعالی عنہ، او نور صحابه کرام عمر بن عاص، مویره ابن شعبہ او سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنہ، د رضی الله تعالی عنہ نوې دا جنتیان دي. زمنګ د ایمان او عقیده چې صحابه کرام ټول جنتیان دي. صحابه کرام سدي ټول جنتیان دي. او دوی سوی دوی وای چې په خطبه کې نوم غسل هم نه دی پکار، دا بدعت دی. د صحابه کرام نوم په خطبه کې غسل دا هم بدعت دی. نو دغه د دوی کتابونو ان شاء الله صرف دا واحد زمان دی، دینه پس نواب صدیق حسن خان دی او دا نور مشران دي. او د دوی د کتابونو نه کوم چې د دوی کتابونه دي کرامات اهل حدیث په نوم باندې کتاب نه بدل زه وکړ، صرف رو باسم زما به د دوی کرامات تاسو ته ورځ بیانوم ان شاء الله، چې د دوی کرامات تاسو اورئ تاسو به خپل وضاحت وشي.